سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د میانو چل درښکاره کوو، یعنی میان څنګه سره کیږي. نو کو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو مزیدارو او خوندورو میانو چل به زده کړئ. تاسو ته چې هر میان نږدې وي، یعنی اغستلی شي او امکانات وي، نو هغه میان کولای شي چې تاسو جوړ کړئ. موږ ټراوټ یعنی دورادو میا جوړ کړئ. د دې لپاره به د ټول نمخ کې زموږ په کاریږي 2 غټې قاشوغې وچه دڼیا، 1 غټه قاشوغه سور وچ مرچکې، 1 وړه قاشوغه د سور مرچکې پاوډر، 1 وړه قاشوغه زیره، 1 وړه قاشوغه اجواین، 1 وړه قاشوغه تور مرچکې، 1 وړه قاشوغه ګرم مساله، 1 وړه قاشوغه کورکمان، 1 وړه قاشوغه ملخوزي یعنی میتھی، د 1 وړې قاشوغې څلورمه برخه د خوراک رنګ، 2 وړې قاشوغې مالګه، 3 غټې قاشوغې د لیمو جوس، 1 غټه قاشوغه ټکېدلې اوږه او 4 غټې قاشوغې د پکوړو وړه. دا به د یو بل سره ښه ولړئ او مکس به کړئ. اوس به پکې 1 پیاله ماسته ور واچو او ښه به پکې ولړو، مکس به کو. په میانو کې تاسو هر مایه راغستی شئ او هر مایه پخولی شئ، یعنی دغسې واړه میان، خو د خوږو اوبو میان. نو اوس به میان دغسې تاسو د مخکې نه پاک کړي وي او په دغه ملا کې به هم په چاقو باندې 3 یا 4 وارې دغسې پرې کړي وي. مساله به وله د بهر نه او د دننه نه ښه پوره ورکړئ. چې هیڅ ځای درنه پاتې نشي. دا کم ځایونه هم چې په چاقو باندې پرې کړي دي دغې له هم مساله ورکړئ. د دې مسالې ښه والی دا دی چې دا بیا په غوړو کې هیڅ نه پاتې کیږي. میان چې کله دغسې مساله شول، نو دا به بیا د اخته کولو دپاره کم از کم 4 ګنټو دپاره ږدو، یعنې د 4 ساعتو دپاره. کولی شي چې تاسو 1 ورځ هم په مساله کې اخته کېدو ته پرېږدئ. نو کله چې میان دغسې مساله شول او څه مساله درنه اضافي پاتې شوې وه، دا به پرې هم په سر باندې ور واچوئ چې بیخي په د مساله کې پټ شي. د اخته کولو دپاره ضروري دا ده چې سر یې په یو پلاستیک یا په یو ټوټه باندې پټ کړئ. نو کو ګرمي زیاته وي نو تاسو یې کولی شئ چې په فریج یعنی یخچال کې کېږدئ، او کو ګرمي دومره نه وي نو تاسو یې کولی شئ چې بهر یې هم کېږدئ. نو دغه د 4 ساعته یعنی ګنټې بعد زموږ میان دغسې اخته شوي دي. نو اوس به د دې دپاره غوړي تاوده کړو. غوړي پکار ده چې دومره وي چې نیم مایع پکې پټ شي. غوړي یعنې تیل به ښه سره کړئ او مایع چې پکې څنګه ور واچو، نو په یو طرف باندې به یې د 15 نه تر 6 منټو پورې پکې سور کړئ. مونږ خو په کړۍ کې یو مایع ور اچولی، تاسو کولی شئ چې 2 هم پکې ور واچوئ. که ستاسو میان چېرته زیات وي نو تاسو کولی شئ چې مساله لږه زیاته جوړه کړئ، او که 1 مساله ستاسو سره کمه وي نو ضروري هم نه ده چې ټولې مسالې پکار ده چې خامخا وي. نو کولی شئ چې تاسو پکې 1 مساله کمه هم کړئ.
دغه زمونږ یو مایع تیار شو. نو ستاسو دپاره مونږ دویم مایع هم سور کړی دی لکه په ویډیو کې م راوستی دی. ډیر خوندور او ډیر مزیدار مایعان پخیږي او مسالې ته وګورئ هیڅ د مایع نه جدا کیږي، یعنی غوړي هماغسې پاک چې وو هماغسې پاک دي. ډیر خوندور او ډیر مزیدار مایعان پخیږي. دا مایع چې مونږ کم پخ کړی دی په دې کې لشې یعنی غنې پکې کمې وي. نو دغه دی زمونږ مایعان تیار شول. او که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هیروئ. په فیسبوک کې هم زمونږ په پښتو کوکینګ په نوم باندې پاڼه ده، د هغې فالو کول هم مه هیروئ. ستاسو نه د دې ویډیو سره اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.